محمد وبارك وسلم عليه. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. پرون د ترجمة الباب اول جز د اجزاء تحلیلیه و سره تفصیلا ذکر شو. اوس دوم جز د ترجمة الباب ذکر کیږي. وقول وقوله د اعراب په لحاظ باندې دوه احتمال دي پکې، یا مرفوع ویل کیږي وقول الله تعالی عز وجل انا اوحینا، او یا مجرور ویل کیږي. مرفوع په کیفیت ویل کیږي چې یا قول الله عز وجل مبتدا دا ورسته آیات مبارکه دیغه د پاره خبر واقع شي، یا دا قولو فاعل لپاره د فعل مقدر شي ويدل عليه قول الله تعالى عز وجل، یا وقول الله تعالى عز وجل دا مبتدا شي خبر محذوف شي وفيه قول الله تعالى عز وجل. مدعا دا چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی موحى الیه ده، د الله تعالی د طرف نه دته وحی شوی د خلکو د راهنمایي لپاره. دلیل په دې باندې چې دا قول دی الله تعالی ده، په دغه خبره پشان کې نازل شوی دغه قول دی الله تعالی. او دا چې مجرور ویل کېږي دغه صورت د رفع الته ده چې هغه بابون مخکې چې موږ تاسو ویلو چې منون وي، او قولی مجرور دا الته چې بابو ټکی مضافي، نو دغه قولی به معطوفي په مدخول د باب باندې، په مدخول د کیف نه برسیره په کیف باندې، نو بیا به تقدیر د عبارت داسې وي باب معنا قول الله تعالى عز وجل. معنا ټکی به سره مقدر شي باب معنا قول الله تعالى عز وجل. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. د امام بخاری عادت تا ده چې ترجمه الباب چې ذکر کی نو اول چې د ترجمه الباب د اثبات لپاره آیات مبارکه موجود وي نو آیات ذکر کړي. دلته اول آیات ذکر کو. اصلا یو نبی چې دنیا ته راځي او خلکو ته دعوت د دین ورکوي او د خپل ځان په باب کې دعوت د نبوت کوي، د تصدیق یوه لاردا ده چې د حالات د انبیاء سابقینو د حالاتو سره مقایسه کې که د حال منطبق په حال د انبیاء سابقینو باندې، نو دا د تصدیق یو لوی دلیل ده. هغه معیار دی د لپاره. نو الله تعالی دا آیات نازل کو د دغه خبرې لپاره چې دغه نبی حال په شان د حال د انبیاء سابقینو ده، د حال منطبق ده په حال د انبیاء سابقینو باندې. نو که تاسو لږ عقل ولرئ، سوچ ولرئ، فکر ولرئ، دغه مقایسه نه بم د تصدیق معلوم کو چې دا رښتونه ده. او دلته په عجب انداز رب کریم ذکر کوي، دغه مدعا ثبوت کوي په آیات سره. آیات کې ان چې د تحقیق لپاره دا راوړي، جمله اسمیه ذکر کوي، مسند الیه په مسند فعلی باندې مقدم کوي، وروسته مسند فعلی په سره روان ده پیغه مقدم کوي چې ټول تاکیدات دي. نو معنا دا ده یقینا موږ تا ته وحی کړی ده لکه څنګه چې وحی موږ انبیاء سابقینو ته کړی وه. یقینا شک و شبهه په دې کې نشته. موږ تا ته وحی کړی ده لکه څنګه چې موږ وحی کړی وه انبیاء سابقین علیهم الصلاة والسلام ته. اوس دلته په دې آیات مبارکه کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حال
تشبیه راغله د حال د انبیاء سابقینو سره. نوع د تشبیه په څه کې تشبیه ده؟ نو دوه احتماله دي. یا په جمیع صفاتو کې د نزول د وحی، لکه څنګه چې په کومو طریقو باندې وحی انبیاء سابقینو ته راتله، په یغو طریقو باندې وحی تا ته هم راغلی. او یا په اول وهلت کې تشبیه ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته 6 میاشتې خوبونه شروع وه. د خوبونو بعد وحی جلی شروع شوه، هغه وحی خفي وه. بیا وروسته وحی جلی شروع شوه. نو ربي کریم ورته وایي موږ تا ته وحی کړی، یعنی ابتدا د وحی مو تا ته په خوبو کړی، لکه څنګه چې موږ ابتدا د وحی انبیاء سابقینو ته په خوبو باندې کړی وه. روایت راځي هر نبي ته د وحی جلی نه مخکې اول ربي کریم وحی خفي شروع کړی دی د خوبو، د دې دپاره چې د دغه ذمهوارۍ سره اشنا وګرځي. دا انوارات ظاهره د قرآن عظیم شان د الله د کتابو یک به یک انسان په انساني استعداد نشي برداشت کولای. نو دا لکه تمرین مخکې نه اشنا کوي چې موږ تاسو شرایط کې ارهاصات ورته ویو. د نبوت د معجزو نه مخکې شیان شروع شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اول خوبونه، بیا په ویښه انوارات لیدل، بیا اوازونه اوریدل. ونې بم سلام اچوه. پیغمبر علیه السلام به یو طرف ته بل طرف ته وکته، انسان به نه و دلته، او غږ به واورېده چې السلام علیک یا رسول الله. تیږې بم سلام اچوه. پیغمبر علیه السلام به یو خواته بلې خواته وکته، څوک به نه و. حضرت پیغمبر علیه السلام یې په مکه معظمه کې هغه تیږو چې د نبوت نه مخکې ماته سلام اچوه، هغه ماته اوس هم معلومې دي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره په مکه معظمه کې روانو، چې په کومه ونه به ورغلو ونې به سلام ورته واچوه، چې په غر او کمر باندې به ورغلو هغه به سلام ورته واچوه، السلام علیک یا رسول الله. نو لکه څنګه چې مخکینی انبیاو ته شروع د وحی په خوبو باندې کېده، د تمرین دپاره لکه اشنا کوي د دغه ذمهواري سره، دغه شان موږ تا ته هم کړې ده. اوس انبیاء سابقین خو ډیر دي. په آیات مبارکه کې د حضرت نوح علی نبینا علیه السلام تخصیص وشو. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. دا تخصیص د نوح علیه السلام په څه بنیاد باندې وشو؟ د دې دپاره دی وجه ذکر کوي چې یو د دې وجه نه تخصیص د نوح علیه السلام وشو چې دی اول الرسول د الی اهل الارض. شریعت احکامات چې راوړي دي دنیا ته، اول حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام راوړي دي. دوم د دې نکتې په خاطر چې نوح علیه نبینا علیه السلام هغه رسول ده چې دیغه په نه منلو سره کفارو ته خدای دنیا کې هلاکت او عذاب متوجه کو چې ټولې په اوبو کې غرق کړه. نو قریشو ته تنبیه ده په دغه آیات مبارکه کې د قصې د نوح علیه السلام د طوفان د کشتۍ قصې مشهورې وې، ټولو ته معلومې وې چې ګوره دغه پیغمبر علیه السلام هم داسې پیغمبر ده، رسول ده، د شریعت متجدده، د احکامات شرعیه او تکلیفیه او خاوند ده، لکه حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام. او لکه دیغه چې مخالفت خلکو وکړو مستحق د عذاب وګرځېده، داسې نه چې تاسې مخالفت وکړئ تاسې مستحق د دغسې عذاب شئ. دغه وجه نه تخصیص د حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام شوی. خو علامه بدرالدین عینی په دغه دواړو نکاتو باندې جرح کوي. اول دا وی چې دا نه د مسلمه چې اول الرسول حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام ده. د ده نه مخکې حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام، حضرت شیش علیه نبینا علیه السلام،
حضرت ادریس علی نبینا علیه السلام تیر شوي دي او هغه رسولان وو. آدم علی نبینا علیه السلام خپل اولادی ته رسول وو. شیش علی نبینا علیه السلام د قابل اولادی ته یو ته رسول وو. دا اول رسولان خو نوح علیه السلام نه دی، دنه مخکې 3 رسولان نور تیر شوي دي. دوم چې ته وایې چې دا هغه پیغمبر ده چې د ده په مخالفت باندې اول عذاب په دنیا کې راغلی، نه عذاب هم مخکې تیر شوی ده. د حضرت آدم علی نبینا علیه السلام یو زوی چې جګ شو قابل، بل یې مړ کو حابل. دغه قابل ته بیا سزا عذاب ورکړی شو. دی وی چې حضرت آدم علی نبینا علیه السلام دی حواله کو حضرت شیش علی نبینا علیه السلام ته. شیش علی نبینا علیه السلام سره بندي و په بندیخانه کې د زولانو په حال کې د په قول کافر تر دنیا تیر شو، معذب مړ شو. لیکن بدرالدین عینی چې کومې خبرې کړې دي دا دواړه جرح دواړه ضعیف دي. د جرح ضعیف دي. دی ویل چې اول رسول علی نوح علی نبینا علیه السلام نه ده، دونه مخکې رسولان تیر شوي دي. موږ ته وروسته کتاب د انبیاو کې د شفاعت حدیث را روان ده د ورځې د قیامت. په هغه حدیث مبارک کې د قیامت ورځې حال ذکر شوی چې خلک چې ورشي حضرت نوح علی نبینا علیه السلام ته، آدم علیه السلام ته خو به ورشي، هغه به نوح علیه السلام ته بیا راولیږي. خو چې نوح علیه السلام ته ورشي څه به ورته وایي؟ انک اول رسول الى اهل الارض وسماک عبدا شکورا. ته خو هغه څوک یې چې اول د رسولانو ګورې په حدیث کې تصریح په دې باندې ده، بلکې په یو روایت کې راغلی چې حضرت آدم علی نبینا علیه السلام دا ورته ورشي نوح علیه السلام ته هو اول رسول الى اهل الارض. او دوم چې ته وایې چې عذاب مخکې تیر شوی ده، ولې قابل ته عذاب ورکړی شوی د کفر په حال کې، دته په زولنو کې و سزا ورکول کېده، په هغه حال کې مړ شوی. دا خبره هم ضعیفه ده، ځکه د موږ خبره د یوه شخص په عذاب کې نه ده، د ټول قوم په عذاب کې ده. چې د نبي نه مخالفت شوی هغه ټول قوم خدای تباه کړی ده. نوح علی نبینا علیه السلام ده. د دغه نه مخکې کبل فرض که د تا خبره ومنل شي چې قابل ته عذاب ورکړی شوی، خو یو شخص ده. بلکې ته چې دا وایې چې هغه کافر تر دنیا تیر شوی د عذاب په حال کې، دا کفر و په هغه وخت کې کله؟ کفر خو د قابل په اولاده کې په 6مه پیړۍ کې پیدا شو. کان الناس امة واحده. موږ قرآن عظیم شان راته وایي د آدم علی نبینا علیه السلام نه نیولې تر قریب د زمانې د نوح علیه السلام پورې، قریب تر هغه وخته پورې نږدې ټول کان الناس امة واحده، ټول مسلمانانو. کفر خو د نوح علیه السلام وخت نږدې پیدا شو، ځکه خدای پاک رسولان مبشرین و منذرین راولېږل. نو د نوح علیه السلام توجیه چې مخکې شوې ده هغه هم صحیح ده چې دی اول رسول ده او قوم معذب ده. بدرالدین عینی په هغه دوه جرحه کوي، خو خپله د تخصیص بله وجه دی ذکر کوي. نوح علی نبینا علیه السلام دی وی تخصیص ځکه کړی چې دی اب ثانی آدم ثانی حیثیت لري. د حضرت نوح علی نبینا علیه السلام په وخت کې چې کوم عذاب راغی، دغه طوفان کې ټول خلک تباه شو، صرف هغه پاتې شو چې په کشتۍ کې و. په کشتۍ کې چې بیا څومره انسانان و، دا چې مخ د مځکې ته راغله، په دغو کې بیا نور ټول مړه شوه، نسل یې نه ده پاتې شوی، صرف د نوح علیه السلام 3 زامن حام، سام، یافس، د هغو اولاده پاتې شوې ده. نو دی د آدم ثانی حیثیت لري، بابای ثانی ده، ځکه د تخصیص شوی ده. دا وجه ذکر کوي. نور علما په دغه باندې رد کوي، بیا آدم ثانی تشبیه ورکوي، ولې آدم اول سره نه ورکوي، چې دی په دغه حیثیت تخصیص ده چې آدم ثانی ده، دا نسل انسانی د ده د اولادې نه د ده نه را پیدا ده وروسته. ولې آدم اول بیا نه ذکر کوي، خو ټول نسل انسانی خو د آدم علی نبینا علیه السلام پیداوار ده، دغه نه راغلی.
حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه هغه بیا بله نکته ذکر کوي. هغه نکته د مقدمې په شکل یو وارې مخکې بله خبر وکړو. هغه وایي چې لکه څرنګه د یو انسان په زندگی کې 3 مرحلې دي: طفولیت، شبابیت، شیخوخت. یوه د الکتوب زندگی ده، یوه د ځوانۍ زندگی ده، یوه د مشرتوب زندگی ده. په دا ټوله دنیا هم دغه 3 مرحلې دي. موږ تاسو به بیا یو وخت کې انشاءالله العزیز څه خبرې د تصوف اورو. انسان عالم صغیر او ټول دنیا ته عالم کبیر ویل کېږي. دا انسان نمونه د عالم کبیر ده. اوس 3 مرحلې په انسان خو هر څوک په ځان کې ویني بالمشاهده. دغه 3 مرحلې په دنیا دي. د آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام نه نیولې تر نوح علی نبینا علیه السلام پورې دغه زندگی لکه د طفولیت زندگی داسې ده. موږ کنکې ګوره ویده هلته بل ویده خوبونه مک کنکې د کنکېتوب په وخت کې په مغلق علومو باندې نه تعلیم نه ورته کوو، برداشت نه لري. غټ ذمهوارۍ نه ورد غاړې کوو، برداشت نه لري. تعلیم کې هم جزئیات ورښول کېږي، کلیات نه ورښول کېږي. کارونه هم هغه د استعداد موافق د ناستې ولاړې خوراک چیکاک پوښاک د مجلس آدابو دا شیان ورته ښول کېږي. د نوح علی نبینا علیه السلام نه د آدم علی نبینا علیه السلام نه تر نوح علیه السلام پورې داسې تعلیماتو احکامات شرعیه ډیر نه و، بلکې اکثره د تکوینی امور تعلیم و. دا کروانده، کرل، ریبل، میدول، د خوړلو دپاره طریقه برابرول، کوټې جوړول، کالی جوړول، دا ټول تعلیمات الهی دی. انسان خو په خپله نه دي زده. حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام دنیا ته راځي، د جنت انعاماتو تخمونه ټول ورسره راځي. بیا یو طریقه د کرلې ملایکې ورښیي، په داسې شکل یې کره رزق بندوبست. بیا چې لویږي داسې ریبه، داسې میده کوه، دا طریقه ټول ملایکې ورښیي. د ګنډلو د کالیو طریقه داسې پنبه وکړه، مالوچ وکړه، د یغو نسنۍ جوړې که، یا د میږو د وزو د پوستکي د وړیو نه داسې سنۍ جوړې که، بیا داسې اوږده داسې کالي جوړ که. دغه طریقه ټولې ملایکې ورښیي. نو اکثره د دغه تکویني امورو تعلیم و. عبادت کې ډیر کم و. اول ذمهوارۍ وخت چې راغی د نوح علیه السلام د وخت نه شروع شو. د نوح علیه السلام د وخت نه تر حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام پورې دا زمانه د شبابیت ده. انسان چې بالغ شو ذمهوار شو. موږ تاسې حدیث مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی ده 3 ډلې مرفوع القلم دي، په هغو کې یو ذکر کوي کنکای چې تر څو بالغ کېږي. چې بالغ شو ذاتي مکلف ده، لیکن کتو په وخت کې مکلف نه ده. نو دلته د شبابیت دور راغی، په انسانانو تکویني امورو سره پوه شوه، عقل استعدادونه قوي شوه. نو بیا د شبابیت دور راغی، نو احکامات شرعیه هغه په دین سماوي کې غالب راغله. نوح علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته خلکو ته ذمهوارۍ ور د غاړې شوې. ځکه چې مخالفتونه شروع شو د امور تکوینیو کې، خو څوک مخالفت نه کوي چې اوس ترکان تا ته ترکاني درښیي، خیاط تا ته خیاطي درښیي، زمیندار تا ته زمینداري درښیي، ډریور تا ته ډریوري درښیي. دا خو یو هم د انکار شی نه ده، دا خو د ترغیب شیان دي، شوق یې د دغه شي د زده کولو. خو وکه او مکه د ذمهوارۍ د مخالفت ځای راځي چې اوس نفس د غواړي چې دا کار وکم، دا وخورم، دا وچکم، او شریعت ته وایي چې نه به یې خورې.
اوس مخالفت راځي. نفس د شراب چې کل غواړي شریعت ترته نه بیچ کې اوس مخالفت راځي. دا د انبیاو نه مخالفت د احکاماتو الهیو په صورت کې راځي. ځکه چې نوح علیه نبینا علیه السلام نه مخالفتونه شروع شو نو مستحق د عذاب وګرځېده. دنیای عذاب په دې باندې راغی. د حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام د وخت نه د شیخوخت زمانه شروع شوه. د شیخوخت زمانه د تجربې زندگی وي. دا تجربه په خپل یو لوی علم ده. د ځوانۍ په وخت کې ګورئ موږ تاسې دغه نوي مدرسین دغه چې هر څومره قابل او د ښه استعداد څښتن وي، هر څومره ذکي وي، خو هغه ملا چې یو 15 کاله په درس کې تر ده مخکې تیر کړي دا نوی فارغ دومره معلومات نه لري لکه هغه چې کوم معلومات وي. تجربه وي هغه ته. اقوال کتلي، د ملایانو سره مجلسونه کړي، د علماو خبرې اورېدلي، نو ځکه د ځوانان په فتواو په دغو شیانو کې ادلاوري نه کوي. کنې د حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل د امام بخاري حال به یې د ده غوندې ذهین و څوک. خو د ذهانت باوجود تجربه نه وه، د شته د مشکلاتو سره ده تلوار وکړو په فتواو کې، هغه په مشکلاتو کې واقع شو. نو دا د شیخوخت زمانه د تجربې زندگی وي. دلته د علومو معارف و زیادت راځي. د حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام په ظهور سره د علومو داسې چینې راوخوټېدې، حتی حکمت و فلسفه چې دا حکما یادیږي دغه حکیمانه علوم هم د ده نه بعد راډېر شوه. دومره حکیمان فلاسفه مخکې نه و موجود لکه د ابراهیم علیه نبینا علیه السلام نه چې شروع شوه. د علومو ارتقا شروع شوه، ترقي شروع شوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر وخته پورې. د حضرت پیغمبر علیه السلام په بعثت د ارتقا معراج الکمال ته ورسېده. هغه علوم معارف چې د انسان د استعداد موافق څومره دي رب کریم ټول حضرت نبی علیه السلام ته ورکړه. او دا چې دا د ده په وخت کې علوم معارف معراج د کمال ته ورسېده، ده ته رب کریم هغه صفات د کمال ورکړه چې په مخکې یو نبي کې هغه صفات نه و دومره. او د ده تربیه رب کریم په وحی کلامی باندې شروع کړه. وحی کلامی مخکې د حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام سره هم رب کریم یو وارې غږېدلی یا دوه وارې، خو د نبی علیه السلام سره 23 کاله خبرې دي. 23 کاله زندگی ده. هغو ته کتاب په یو ور نازل، هغه اول خبرې وې د نزول په وخت کې بس خلاص شوې. حضرت پیغمبر علیه السلام ته د هرې حادثې په وخت کې، د هر ضرورت په وخت کې تعلیم الهي راځي. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. د رسول الله معلم الله ده. په مابین کې جبرائیل امین خو هسې واسطه ده. لکه قلم موږ تاسو ته به بیا کې راځي، په قلم چې سړی لیکل کوي دا د لیکلو نسبت قلم ته کېږي که هغه لیکونکي ته کېږي. دی خو د قلم غوندې حیثیت لري په مابین کې. نو معلم د ده رب کریم ده. لکه په هر وخت کې، هر مشکل کې، د هر ضرورت په وخت کې الله د ورسره خبرې کوي. وحی کلامي باندې یې مشرف وګرځوه. اوس نو چې د ذمهوارۍ وخت د حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام د وخت نه شروع شو، نو شیخ الهند رحمت الله علیه وی ځکه یې د هغه تخصیص وکړه چې د ذمهوارۍ نه مخالفت چې چا کړی د هغه معذب ګرځېدلی. ای اهل مکه و، ای قریشو، داسې نه چې تاسې مخالفت دغه پیغمبر نه وکړئ بیا به تاسې هم د داسې عذاب مستحق شئ لکه څرنګه چې د نوح علیه نبینا علیه السلام قوم معذب شوی و. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. موږ تا ته وحی کړې ده لکه څرنګه چې موږ وحی کړې ده حضرت نوح علیه نبینا علیه السلام او هغه انبیاو ته
چې وروسته تر حضرت نوح علی نبینا علیه الصلاة والسلام راغلی دی. بله وجه چې چا ذکر کړی و چې تخصیص د نوح علیه السلام ولې کړی چې و چا ویلي و څه نه نه هغه په اول رسول اول نبی کې خبره چې نوح انا لله چا ویلي دي چې هغه د عیني وجه و چې دی اول ځکه ذکر کو چې د طوفان نه بعد اول نبی دی راغلی دی اول اصلي وجه سبا ته به تاسو راوړئ چې نه یې ګورئ بیا به هغه ځای زه نه درته ویایم چې شانوشاه کشمیري صاحب څه ویلي دي دغه تخصیص وجه به سبا ته تاسو راته ویئ. وبسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا یو دی ویلو خبر د مخکې مم درته یو ورځ ویلی و چې اول عبارت چې سړی شروع کوي د اول حدیث سره به مخکې سند کې څه تفصیل کوي و بسند المتصل مني یا منا الى امیر المؤمنین په الحديث محمد ابن اسماعیل البخاري دا ټکی به ټول وی قال حدثنا دیغه نه بعد بیا په دغه ورځ چې عبارت څوک وی څومره حدیثونه چې وی صرف وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا د حدثنا ټکی مختبه وبه قال ذاتی او په د مابین کې چې حدثنا راځي قال حدثنا به بم نور سره وی. دوم خبر حدثنا حدثني اخبرنا اخبرني د دغه په منځ کې د مفرد او د جمع د حدثنا او د اخبرنا او د دې د مفرد او د جمع په منځ کې فرق شته کنه دا مسله کتاب العلم کې بیا تفصیلی را روانه ده هغه تحمل د حدیث او مسله چې ذکر کیږي اته نوع ان شاء الله العزیز الته بیا راځي دلته به اجمالا لږ خبره صرف په دغه څلور الفاظ کې وکړو. د متأخرینو محدثینو په اصطلاح کې د متأخرینو ټکی به ورسره وي د متأخرینو محدثینو په اصطلاح کې په دغه الفاظو کې فرق ده. دستور د سبقو دا ده چې موږ تاسو نن په خپل وینو کله استاد عبارت وی طالبان اوري لکه دا اوس اوله بخاری زویایم تاسو غوږ ورته کله شاګرد عبارت تیری استاد غوږ ورته نیولې د تصحیح لپاره لکه دا نور مرګري چې په نورو کتابو کې عبارت دی تیری موږ غوږ ورته نیولې نو که قرائت د شیخ و خپل شیخ عبارت ویلې بیا د شاګرد چې خپل بیا خپل شاګردانو ته حکایت تر کوي نقل تر کوي نو د تحدیث ماده به ذکر کوي خو کده سی و چې یو استاد د یو شاګرد ده ما بالفرض کده ته حدیث ویل دي ویای مېزه د غوږ راته نیولای دای چې بیا خپل شاګردانو ته بیان کوي د مان روایت نقل کوي نو حدثني به ویای مفرد صيغه حدثني او کله کدا اوس چې درې نیم سوه 400 کسان ناشتي دلته چې زه اوس عبارت ویم په دغه اریو کې اریو مرګره چې بیا خپل شاګردانو ته روایت نقل کوي نو حدثنا لفظ به ویای ځکه یو ته نه دی ویلې شوی استاد ټولو ته ګډ ویلې دی او که عبارت شاګرد ویلې استاد غوږ ورته نیولی
که یو په یو دی، یو شاګرد یو استاز ده، استاز خاموش ته د د عبارت تصحیح کوي، عبارت شاګرد وی دغه کله کله اصلاح کړي وي صحیح دی د عبارت، دا شاګرد چې بیا دغه حدیث خپلو شاګردانو ته نقل کوي نو داسې به وي اخبرني. او که داسې ده چې شاګردان ډېر ناست دي، په ډېرو کې یو عبارت ویایي، استاد غوږ نیولی، دا نور ملګري ټول چې بیا خپلو شاګردانو ته حدیث نقل کوي اخبرنا ټکی به ویایي. نور دا چې په قوت کې برابر دي دا دو الفاظ که نه دي، دا د کتاب العلم مسله د نور به بیا هلته ذکر کوو. درېیمه خبر، حدثنا الحمیدي، دا حمیدي ابوبکر د امام بخاري د استادانو د جملې نه ده، دا مکی ده، د مکې معظمې. امام بخاري چې راغی مکې معظمې ته، اول 2 کاله خو په مکه معظمه کې تیر کړه، 6 کاله کنه ما تاریخ درته ذکر کړو چې د ټول په حجاز کې تیر دي، د 2 کالو نه بعد بیا لاړ مدینې منورې ته. دا د یو مکی استاز ده، لکه سفیان ابن عینه چې پسې ذکر کېږي هغه هم مکی استاز ده. دوم حدیث چې بیا موږ تاسې څو شپې بعد چې ورسیږو له خیره، هلته چې بیا وی حدثنا عبدالله ابن یوسف قال اخبرنا مالک امام دار الهجره، دا بیا د مدینې منورې ده. لطائف کې ذکر کوو، لطائف په دغه عبارت سندو کې امام بخاري په خپل کتاب کې اول حدیث د هغه استاز راوړ چې مکی استاز ده او قریش ده، قریشي استاز ده. هغه حدیث مبارک ته فکر کړی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 خیل الفاظ ویلي دي، قدموا قریشه یا الائمه من قریش. دوم دې ته نظر کړی د وحی ابتدا په مکه معظمه کې، ظهور په مدینه منوره کې. نو اول د مکی استاز روایت نقل کو، بیا وروسته د مدني استاز روایت نقل کوي. بل خبر، اول حدیث د اول کتاب په سر کې د حمیدي استاز، د حمیدي په نامه باندې چې لقب ده، دا ذکر کوي. اخرنی حدیث مبارک د بخاري چې بیا ذکر کوي، احمد ابن اشکاب بیا هلته ذکر کوي. حمید احمد حمیم دال په دغه ماده کې سره مشترک دی، دا په دواړو کې شته. اشاره ده دې ته چې په دغه کتاب کې د اول نه تر اخره چې څومره امور ذکر شوي دي دا محمود دي ټول. او اشاره ده دې ته چې انسان په ټوله زندگی کې د الله په حمد او په ثنا باید مشغول وي، د دې دپاره چې نتیجه دارالحمد شي چې جنت ته چې جنتیان ننوځي. الحمدلله رب العالمین، هلته د حمد مختلف تعبیرونه ذکر شوي، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. یا چې نعمتونه د جنت ورته حاصل شي، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نو دې کې تنبیه ده په دې باندې چې د انسان زندگی د الله د حمد د ثنا دپاره، د الله د معرفت او عبادت دپاره، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دغه دپاره ده چې په دغه خپل مقصد کې وخت تیر کې نو انجام به دارالحمد چې جنت به وي. بل امام بخاري د اول حدیث مبارک چې راوړی د سند په لحاظ باندې غریب ده، وروسته تبه سند کې چې ذکر کیږي په صحابو کې دا حدیث صرف د حضرت عمر فاروق نه نقل ده، تابعینو کې د حضرت علقمه ابن وقاص، دا نور دوهم تابعین دي، خو صغار او کبار کې خبره به وروسته کوو. د یحیی ابن سعید انصاري نه وروسته دغه حدیث بیا په ډیرو طریقو نقل ده، تر یغه ځای پورې یو راوي ده پکې. او اخرنی حدیث چې په بخاري کې دی ذکر کوي، هغه د سند په لحاظ باندې غریب ده. په دې کې اشاره ده دې ته چې غریبیت دا جرح نه ده، دا د صحت سره منافي نه ده، یو راوي ده خو عادل تام و ضبط ثقه ده، دا جرح خو په روایت کې نه بلل کېږي. موږ
هدایه محشي حدیث په عبارت کې راغلی وي هلته ورسره ذکر شوی چې د هذا حدیث غریب موږ غوندې علما چې د حدیثو د اصطلاح سره ناشنا یو نو موږ معنا داسې وکړو شاګرد ته چې دا معنا دا حدیث ضعیف ده هذا حدیث غریبون دی په معنا د ضعیفون تعبیروي نه غریبیت خو ضعف نه ده او په دې کې د حاکم د نظر تردید هم ده امام حاکم دا وی چې د بخاري په شرایطو کې دا ده چې کوم روایت چې دی په خپل کتاب کې نقل کوي هغه به عزیز وي غریب به نه وي موږ تاسې د عدد د راویانو په لحاظ چې تقسیم کړو خبر واحد څو ته په زور وایي چې زه چاته اشاره کوم هغه وایي په زور څو ته دریو ته کوم مشهور عزیز غریب خو چې دا یو ذکر شو دغومره خو زه تپېږی چې عزیز مې درته ومویلې په خوله باندې نو خو دوه شیان نور ورسره دي دا په هغه باندې رد ده چې نه دا شرط د امام بخاري نه ده ولې کوی د خپل کتاب اول او آخر چې دا اول او آخر ته خو نو ډېر د خلکو پام وي چې ستړی مه چې د چا سره کیم چې ورشي پټکي ته دې ګوري په څپلیو ته دې ګوري چې موړ د که مسکین ده پټکی دې ګوري او چپلی دې ګوري کتاب اول او آخر ته ډېر خلک متوجه د اول حدیث هم غریب راوړی د آخر حدیث هم غریب راوړی ده نو د ده دا شرایط د جملې نه ده چې روایت به عزیز وي دا خو موږ تاسې د مسلم په شرایطو کې ویلي وو بخاري نه ده امام حمیدی دا روایت نقل کوي د سفیان نه سفیانان سفیان ابن عیینه سفیان سوری د دغه سفیان ابن عیینه مراد ده د امام حمیدی استاد سفیان عیینه ده ابن عیینه سفیان سوری بیا د سفیان ابن عیینه استاد ده دا روایت نقل کوي د یحیی ابن سعید انصاری نه یحیی ابن سعید ابن قیس نیکه قیس صحابي ده خپل یحیی د صغارو تابعینو د جملې نه ده ثقه د روایت نقل کوي د محمد ابن ابراهیم التیمی دا د اوساطو تابعینو نه ده هغه د صغارو نه دا د اوساطو تابعینو نه ده هغه روایت نقل کوي د علقمه ابن وقاص لیسینه په دې کې دوه قوله راغلي دي چا ویلي دي چې دا صحابي و مختاره دا ده چې نه هغه هم تابعي ده خو د کبارو تابعینو نه ده په دې سند کې درې تابعین راغلي دي متصل صغیر اوسط او کبیر دا روایت نقل کوي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مناقب ډیر اوږده دي موږ تاسو ته کتاب المناقب کې بیا را روان دي مفصل دلته به صرف دومره ذکر کو ثانی خلفاء الراشدین دوم د خلفای راشدینو ده احد العشره المبشره یو د اغلس او خوش قسمته صحابه او د جملې نه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسو ته په یو ځای باندې زیره د جنت ورکړی ده د امیر المؤمنین لقب دته ورکړی شوی ده حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خلیفة رسول الله ویل کېده د امیر المؤمنین لقب دته اول ورکړی شوی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه حضرت علقمه ابن وقاص وی ما واورېده د ده نه چې ده په منبر دا حدیث بیانوه اوس تعجب ځای دا ده حضرت عمر فاروق په عام مجمع کې په منبر
په خپل دور خلافت کې څومره مسلمانان به دته راتله منبر ته د جمعې بیان ته ده په حدیث په منبر بیان کړی خو د ده په شاګردانو کې صرف یو علقمه نه دا رانقل شوی ده نور دا چې حضرت عمر فاروق چې وی چې ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه واورېده دا د پیغمبر علیه السلام نه په پټ ځای کې اورېدلی ګوښی ده او که هلته هم څوک و نو یو روایت کې داسې راځي چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کې وویلې یا ایها الناس انما الاعمال بالنیات یا ایها الناس خطاب یو ته کېږي که ډېرو ته نو یغه هم پیغمبر علیه السلام هم په عامه مجمع کې دا حدیث بیان کړی خو د ده روایت کوونکی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده د حضرت عمر فاروق نه یو حضرت علقمه ده د حضرت علقمه نه یو حضرت محمد ابن ابراهیم التیمی ده د محمد ابن ابراهیم التیمی نه یو یحیی ابن سعید الانصاری ده تر دغه څلورو طبقو یو راوي راغلی او دغه حدیث مبارک د حضرت یحیی نه وروسته په 2500 یا 350 طریقو باندې بیا رانقل شوی ده ځکه چا ویلی دی چې دا حدیث متواتر ده خو لفظا متواتر نه ده ځکه حدیث متواتر خو موږ تاسې په اول کې خبر واحد چې تقسیموو متواتر خبر واحد ته هلته مو دا ویلي چې متواتر خو هغه ده چې په هر قرن کې به دومره خلکو نقل کړي چې د هغو تواتر علی الکذب عقلا محاله وي دلته خو تر څلورو طبقو وختو پورې دا غریب راغلی ده او من حيث المعنى متواتر ده من حيث اللفظ دغه حدیث نه ده متواتر من حيث المعنى متواتر ده من حيث المعنى بیا څه معنی په دو حدیث مبارک کې ډیر زور په تصحیح د نیت باندې شوی ده د نیت اصلاح خبره بیا په ډیرو احادیثو کې ذکر شوی ده نو یو حدیث که متواتر نه ده خو من حيث المعنى الفاظ به سره بدل وي خو د تصحیح د نیت خبره په دومره احادیثو کې رانقل شوې ده چې حد تواتر ته رسېدلی نو کله حدیث متواتر من حیث اللفظ والمعنا دواړه وي او کله متواتر من حیث المعنا وي من حیث اللفظ نه وي دا حدیث من حیث المعنا خو متواتر ده خو من حیث اللفظ نه ده ځکه من حیث اللفظ خو راویان څو یو راغلی دي دغه نه بعد بیا تواتر ته رسېدلی ده حضرت علقموی ما د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه واورېده چې ده ویلې چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واورېده هغه دا ویلې چې انما الاعمال بالنیات ویښې یې کوي ده نور ویلی شئ د حدیث تطبیق د باب سره مهمه خبر چې اوس په حدیث کې خو د وحی خبر بیخي نشته هلته بعد الوحی ده بیا نو نور خبرې خو په حدیث کې ډېرې دي دا د مطابقت خبره برداشت کوی شي خو سرونه د ډېرو زنګېږي دا ویده مه کېږئ ما شوق مه مړ کوئ ما شوق مه مړ کوئ چې ګورې په یو طرف مخه اړئ هلته یې سترګې پټې نیولي نو که ویلی شئ دغه هم درته ویایم کتلم ده صرف 2-3 سرخوري چې وکتلم ده دا نور نو ټوله مړی ډېره کتاب د ضرورت په انداز د بسترې ځای پیدا شو د مړی ځای پیدا شو ځای ته نو ګرځه دا حدیث ډېر مهم ده سبا ته سم در وګورئ خوبونه موبونه بنئ او پاتې ځای به هم راته تېروئ